عمران خان صاحب او شاه محمود قریشي صاحب ته په سایپر کیس کې بریت ملاو شوی دی، یعنی هغه دواړه بری کړی شو دي په دې کیس کې. او د دې کیس په حوالې سره به دا ویل کېدل چې عمران خان صاحب او شاه محمود قریشي صاحب ته په دې کیس کې عمر قید سزا یا سزای موت چې کومه دی اورول کېدی شي، یعنی دوی ته ورکول کېدی شي چې یا سزای موت ورکړل شي یا دوی ته عمر قید ورکړل شي. او بالخصوصا چې کله به عمران خان صاحب باندې پریشر اچول کېدو یا به پاکستان تحریک انصاف باندې، نو په وخت کې به دا خبر ډیر زیات منظریام باندې راته چې سایپر کیس کې عمران خان صاحب ته سزای موت اورول چې کوم دي دا ډیر زیات لازمي دي. عمران خان صاحب په دې کې کامیاب شو. په دې باندې د عمران خان صاحب سره د عمل راغلی دی، دا ستاسو مخې ته ږدو. د دې سره سره درته دا هم وایم چې د پاکستان مسلم لیگ نون هغه چغې سوري چې کومه دي هغه په پوره دنیا کې اورول کېږي. یعنی کله چې دا کیس فیصله وشو د هغې نه بعد د هغې چغې او سوري چې کومه دي هغه پوره دنیا واورېدې. هغه به ستاسو مخې ته ږدم. د دې سره سره ته دا هم وایم چې په کراچۍ کې په ډېر تعداد باندې پرون خلک راوتي وو او د قیدي نمبر 804 په حوالې سره هغې چغې وهلې، سوري وهلې چې دوی ته شکر دی چې دوی ته ازادي ملاو شوه. دغه هم ستاسو مخې ته ږدمه. ټول ناول راځو دا درته وایو چې پاکستان تحریک انصاف په دې وخت کې جارحانه حکمت عملي هغه اختیار کړله. یعنی په دې وخت کې نه هغه ډبل کوي او نه سنګل کوي، بلکې هغه د چکی او چوکۍ کوشش کوي او لګیا دي. د دې خبرې واضح اشاره ده چې عمران خان صاحب په دې وخت کې هیڅ قسمه ډیل نه دی کړی. که چېرته دوی ډیل کړی وای نو دوی به په بل کیس کې نه وی ارست کړی شو. یعنی دا وخت که موږ وګورو عمران خان صاحب د عدت نکاح کیس کې ارست دی او د هغې سره شاه محمود قریشي صاحب چې دی هغوی په د 9 مۍ په 8 نورو کیسونو کې دوی ارست کړلي. یعنی دا دواړه خبرې دا خبره ظاهر کوي چې عمران خان صاحب هیڅ قسمه ډیل نه دی کړی، بلکې هغه ته که ریلیف ملاو شوی دی نو دا ریلیف هغوی ته د عدالت د طرف نه ملاو شوی دی. د دې سره سره مخکې درته دا وایم چې د عمران خان صاحب باوفا ساتي چې کومه دی، باوفا ملګری چې کومه دی حمید رضا صاحب، هغوی ډېر اهم سټیټمنټ ورکړی دی. او کله چې تاسو دا سټیټمنټ وینئ یا دا سټیټمنټ واورئ نو د هغې نه بعد به تاسو ته اندازه وشي چې آخر دوی څرنګې سټرانګ سټیټمنټ ورکړی دی، څومره مضبوط سټیټمنټ دوی ورکړی دی. هغې ویل دي، حمید رضا صاحب ویل دي چې محمود الرحمن کمیشن متعلق چې کومه ټویټ دوی کړی دی هغه بالکل دوی هغه ټویټ چې کومه دی مني چې دا ټویټ دوی بالکل صحیح کړی دی او بالکل حقیقتا دا دوی کړی دی. او هغوی دا هم ویلی دي چې دا ټویټ چې موږ کومه کړله بالکل موږ یې منو. او د دې سره سره دوی دا هم ویلي چې موږ پر خپل ټویټ باندې ولاړ هم یو، یعنې د خپل ټویټ په خبره باندې ولاړ هم چې دا ټویټ کړی موږ هم دی. د دې سره سره دوی دا ویل چې دا هېڅ قسمه څه په ادارې باندې حمله کول نه دي. او د جنرال یحیی د کردار په حوالې سره هغه ویل چې د دې نه مخکې دا یو تاریخي حقیقت دی او تاریخي حقیقت و هم. او په دې باندې د دې نه مخکې ډېر داسې سیاسي رهنماګان دي چې هغې په دې باندې خبرې کړلي. یعنې صرف پاکستان تحریک انصاف دا موقف په دې باندې نه اختیار کړی، بلکې نورو سیاسي رهنماګانو هم په دې باندې خپل موقف ورکړی دی او د هغې په کومه کردار چې دی په هغې باندې دوی خبرې کړلي. دا چا ویل دي؟ دا حمید رضا صاحب ویل دي. اوس که مخې ته موږ وګورو، علي امین ګنډاپور صاحب د دې نه هم جارحانه انداز کې مخې ته راغلی دی او هغه جارحانه طریقې سره چې کومه دی مخې ته راغلی دی او هغې وفاق ته داسې سخته صدمه ورکړله چې کله تاسو دا ووینئ تاسو به حیران شئ چې آخر علي امین ګنډاپور څه کول غواړي او دا آخر څه په طرف ته روان دی. د هغې نه به تاسو ته اندازه وشي. ګنډاپور صبر چې کومه دی بالکل ختم شوی دی او هغې هغه صبر چې څومره کړی و هغه وکړل چې مزید د صبر نشم کولی. د علي امین ګنډاپور پرون خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خطاب کولو او د خطاب په دوران کې هغوی دا وینا وه چې قبایلي عوام تر اوسه پورې قربانۍ ورکوي لګیا دي او سابقه پاټه چې کومه خلک وو هغې دا ګیلې کوي زموږ نه او نو زه دوی ته څه جواب ورکړم. اول چې خلک دا سوال کوي چې د دوی دا پیسه آخر څوک خوري، زه دوی له څه جواب ورکړم. بیا هغوی دا وویله چې سابقه پاټه چې دا تر اوسه پورې د دوی 15 ارب روپۍ وي، په هغې کې دې ته صرف 100 ارب روپۍ چې کومه دي دا 100 ارب ملاو شو دي او نور روپۍ چې کومه دي دا دوی ته نه دي ملاو شو. یعنې هغې ویلې که چېرته فوري طور باندې وفاق موږ ته دا پیسې رانه کړي نو وفاق دې بیا تیار شي او هغې دې د دې خبرې دپاره تیار شي چې دوی نه په څه طریقه باندې زه دا پیسې اخلم. بیا هغې دا ویله چې وفاق وایي چې تاسو امن و امان راولئ، نو د امن و امان دپاره چې کومه پیسې مختص شوي هغه پیسې موږ ته نه دي ملاو شو، نو امن و امان موږ څرنګې راوړو او څرنګې قایم کړو. مزید د هغې وینا دا و، دا ډېره زیاته اهمه خبره هغوی کړله چې منشیات چې کومه دا یو لعنت دی او په راتلونکي بجټ کې به د اجلاس د قانون سازۍ کې به موږ د دې په حوالې سره نشاندهي کوو، د دې په حوالې سره به قانون سازي کوو. هغه ویل چې نسل تباه کولو چې کومه منشیات پروش دي هغې ته به سزای موت ورکوو او عوام چې کومه دی په دې کې زموږ سره ملګرتیا وکړي، په دې کې زموږ سره راکړي، یعنې زموږ سره ملګرتیا وکړي او زموږ سره نشاندهي د هغه کسان وکړي چې کوم کسان په دې کې ملوث دي، یعنې کومه مافیا چې په دې کې
ملوث ده. عمران خان صاحب د سایپر کیس په بریت باندې علي امین ګنډاپور صاحب وینا دا و چې باندې پی ټی آی جعلي کیسز کې چې کومه د جیل کې دی دننه دی او جیل کې دی وخت تیری دای مخکې هم ویل چې باندې پی ټی آی چې څومره وخت په جیل کې تیر کو هغه ول چې د دې جواب به څوک ورکوي چې اخر دی د سایپر په کیس کې چې دا کومه ټیم دی په جیل کې دننه تیر کا اخر د دې سزا به چې چاته ورکول کېږي هغه ویل چې کومه بې بنیاد کیس په دې باندې جوړ شوی د هغې به موږ حساب اخلو او هغه کسان چې چا دا کیس جوړ کړی هغه د حساب دپاره تیار شي. مزید د هغې وینا وه چې عمران خان صاحب که چېرته ګړۍ اخیستې وي نو هغه بالکل قانوني وه خو هغې ویل چې کومه کسانو ګاړې اخیستې چې غیر قانوني دي هغه اوس وزیر اعظم او صدر جوړ شوي دي. علي امین ګنډاپور صاحب دا هم وینا وه چې خیبر پښتونخوا عوام چې کومه دی 15 ارب روپۍ چې کومه ده دوی به اسانې قرضې ورکوي د خیبر پښتونخوا عوامو ته او 1 لاک خلکو ته به دوی روزګار ورکوي او لوډ شیډینګ د ختمېدو دپاره هغوی دا منصوبه تیاره کړله چې سولرایزیشن به په خیبر پښتونخوا کې هغې ته به فروغ ورکولی کېږي د خلکو مدد به کېږي چې سولرایزیشن وکړي او که چېرته په خیبر پښتونخوا کې دا ټوټل سولرایزیشن شو نو یقین وکړه د بجلۍ د پاکستان کې چې د بجلۍ دا کومه قیمت دی د پاکستان کې د بجلی دا کوم قدر او قیمت دی دا به بالکل ختم کړی شي او هغې مزید دا هم ویلې چې کومه کسانو ته سرکاري تیل ورکولی کېږي په هغې کې موږ 100% چې کومه دی په هغې کې به موږ کمي کوو او یعنې کم به اوس دا سرکاري خلکو ته 100% کم به دا تیل میلاویږي. عمران خان صاحب او شاه محمود قریشي دا سزا چې کله کالعدم وګرځوله شوه نو د هغې نه بعد په کراچۍ کې یو جشن و یو سما وه او ټول خلک روډونو ته راوتي او د قید 804 په حوالې سره هغې نارې والې د هغې په حق کې نارې والې او ډېره غټه سما هلته ښکاره کېده او د خلکو جوش او جذبه داسې ښکاره کېده چې دا مزید په بره باندې د دوی د جوش او جذبه روانه ده د دوی په جوش او په جذبه کې کمی نه راغلی بلکې دا مزید زیات شوي دي او دا چې کومه یو ساين هم یو پازیټیو ساين هم د پاکستان تحریک انصاف دپاره و. اوس تاسو پر خپل سکرین باندې وینئ یو تصویر نه چې په دې کې مختلف ټي وي چینل چې دي په هر یو ځای کې کاغذ سکای نیوز دی عربیه نیوز دی د دې نه بعد که کویت ټایم دی آر ټي انډیا دی سټیپرن ډیسک دی الجزیره ده سی ان ای دی ګلف نیوز دی پریس ټي وي ده ایران دی خلیج میک دی او د دې نه علاوه د عربیانو چې کوم نور نیوز دي بي بي سي نیوز اردو الجزیره البرټ نیوز سی ټي ډي فرانس د هندو ایشیا ټوډے اخبار نیوز فرانس کې د فرانس چې کوم ایجنسی د المایدین د دې سره سره ټي آر ټي د ترکی چې کوم اف جی نیوز ایجنسی رائټر دا په دې ټوټل باندې صرف او صرف د یو کس خبر چلیدو او هغه کس و عمران خان صاحب او داغه خبر دا چلیدو چې عمران خان صاحب په سایپر کیس کې بے قصور ثابت شو او پوره دنیا دا خبره ومنله دا خبر هغه دنیا ته وویله چې په سایپر کې بې بنیاد کیس په عمران خان صاحب باندې جوړ شو غیر ضروري کیس په عمران خان صاحب باندې جوړ شو په کې عمران خان صاحب اریسټ کړی و او عمران خان صاحب چې کوم دی اوس په دې کیس کې دوی ته ازادي میلاو شو عمران خان صاحب چې کوم دی په دې کیس کې بې قصوره ثابت شو او دا پرون د پوره دنیا چې کومه ده دا دنیا ته وښودله او دوی د ټي وي په ذریعه باندې د پوره دنیا ته دا ارڅه وښودلی شو. عمران خان صاحب دننه په جیل کې د ساتلو دپاره چې څومره خلک دي هغه اوس دا خبره کوي چې عمران خان صاحب څه وینا وه هغه بالکل درست وه او تر دې پورې چې پراسیکیوټر هم دا وایي چې عمران خان صاحب کومه بیانیه وایي عمران خان صاحب چې کومه وینا وه هغه بالکل درست وه. عمران خان صاحب ویلي چې کوم ملک د طرف نه پاکستان ته دمکي میلاو شوه هغې ویل چې حقیقتا پاکستان ته دمکي ورکړی شوی وه او کوم ملک نوم چې عمران خان صاحب اخیسته بالکل اقم ملک و. یعنې اوس چې کومه عمران خان صاحب خبرې چې دي هغه ټوټل خلک مني خو د دې سره سره نو مسلم لیگ نون چې کومه دی هغه چغې او سورې وهي او د دوی دا چغې سورې صرف پاکستاني نه اوري بلکې پوره دنیا یې اوري او پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی اوس دا وخت ډېر زیات په مشکله کې دی. د دوی د اسلام آباد چې کومه 3 سیټونه دي هغه به ټریبیونل چې کومه دی به اوس ختم کړي او دا سیټونه ډېر ژر پاکستان تحریک انصاف ته میلاوېدلی شي. په ټریبیونل د قومي اسمبلی چې کومه 3 وړاندې سیټونه د مسلم لیگ نون ممبران دي هغې د قومي اسمبلی د الیکشن ټریبیونل د تبدیل کولو دپاره درخواست چې کومه دی هغه د سماعت دپاره مقرر کړی شوی دی. د نون لیگ ډاکټر طارق فضل چودھری انجم عقیل او راجا خرم نواز الیکشن ټریبیونل باندې چې کومه عدم اعتماد اظهار کړی و د ټریبیونل د تبدیلۍ دپاره الیکشن کمیشن درخواست چې کومه دی هغې دایر کړی و. په درخواست کې هغې دا د استدعا کړې چې خدشه ده چې موږ ته به انصاف میلاو نه شي ځکه چې په موجوده ټریبیونل باندې موږ مطمئن نه یو او په دې باندې موږ یقین نشته خو یقینا دوی په کومه ججانو باندې یقین نه ساتي دا وخت د جج یعنې د عدلیه د طرف نه دوی ته ډېر ټپ ټایم میلاویږي دوی چې مزید کومه نور ججان دي هغه هم د پاکستان تحریک انصاف په حق کې دي یا د حق فیصله ورکوي نو اخر دوی به کومه جج طرف ته ځي او کومه جج مخې ته به د خپل کیس دی وږدي. تاهم د الیکشن کمیشن طارق فضل چودھری انجم عقیل او خرم نواز ټریبیونل د تبدیل کولو درخواستونه چې کومه دي د 4 جون دپاره د سماعت دپاره مقرر کړل یعنی نن به د دې سماعت کیږي. الیکشن کمیشن چې کومه ده نن د دې ټریبیونل دا کیس چې کومه ټرانسفر کولو درخواست باندې به هم سماعت کوي.
اوس راځو مخکې ته وایو چې وزیر اعظم مشیر برای سیاسي امور رانس ناولله صاحب وینا دا ده چې د شک په بنیاد باندې خو هر څه کېدلی شي. هغې د ویلي که مګر عمران خان صاحب خلاف چې د سایپر دا معامله ده او دوی په دې کې بری کړی شوي دي، وایي دا کیس چې کوم دی د شک په بنیاد باندې کتلی شوی دی او وایي د عدالتي نظام چې کوم دی د دې دا بټه چې کومه ده د په کومه ځای باندې چې د عدالتي نظام موجود دی هغه وایي چې دغه عدالتي نظام لاندې کېناستلی دی ځکه چې د شک په بنیاد باندې د عمران خان صاحب بری کړی دی او هغه د دې کیس نه چې کومه دی قصوروار نه دی. عمران خان صاحب په دې کیس کې د عدالت ویلي دي، هغه ویلي د عدالت بنیادونه چې کوم دي د دې وجې نه هغه کېناستل دي. هغې دا ویلي چې سایپر کیس کې دا ثابت شو دی چې ملزم چې کومه د جرم سرزد کړی دی یعنې دوی چې دا کومه جرم کړی دی بالکل سریعام کړی دی او د ټولو مخې ته کړی دی او بیا د دنیا مخې ته د دې چې کومه د اقرار هم کړی دی د دې خپلې سزا. هغه ویلي چې دا سزا چې کوم دا دوی ته ورکول پکار وو او که چېرته تکني طور باندې په دې کې څه غلطیانې شوې نو د هغې دپاره پکار وو چې دوی ته ریمانډ دپاره عمران خان صاحب لیږلی وی او وایي څرنګه چې جراح موقع ورکړی شوی وه دارنګې چې څومره کیمیاګانې دي د دې کیس په حوالې سره هغه ټوټل پکار چې هغه لاول پوره کړی شوي وي. بیا مزید د هغې وینا وه چې د سیاسي فایدې لپاره دا نقصان چې کومه دی دا یو جدا شیز دی خو که کیس چې کومه دی دا په سیاسي نظریه باندې نه بلکې دا په میرټ باندې کتلی شي او په میرټ باندې فیصلې کولی شي. هغه ویلی چې د دې کیس د صحیح کېدو یا د غلط کېدو شک چې کومه دی دا پوره دنیا ولیدو. هغه ویل چې سایپر چې کومه دی د عمران خان صاحب ښکاره داسې خوځولی را خوځولی و د دې سره سره د دې په موادو باندې هم عمران خان صاحب خبره کړې وه او سریعام یې په دې باندې خبره کړې وه. هغه ویل چې د عمران خان د دې مطابق وزیر اعظم چې کومه د وزیر اعظم حلبرداري اخیستې وه هغه ویل چې د هغې دې خلاف ورزي کړلی عمران خان صاحب خلاف ورزي کړله او دا چا ویل رانس ناولله صاحب او رانس ناولله صاحب تاسو پیژنئ چې دا څومره سینیر سیاستدان دی او دا څومره د مقتدره نږدې دی. بیا مزید د هغې وینا دا هم وه چې د سایپر په حوالې سره چې کومه خبرې کېږي دنیا هغې واورېدې او پای کې یا سزا ورکول یا بری کول د عمران خان صاحب ویل چې دا یو جدا خبره ده خو دې ته چې د کومه شک په نظر باندې کتلی شوي دي په دې کې د عمران خان صاحب جرم کړی خو دې ته د شک په نظر باندې کتلی شوي دي. رانس ناولله صاحب دا هم وینا وه چې په دې کیس کې د ریمانډ ورکول پکار وو او د دې په ټرایل کې که کومه باضابطګۍ شوې یا جلدبازي په دې کې شوې وه په هغې په وجه باندې دا جرم په میرټ باندې ثابت کړی شوی وی او بیا د دوی ته د جان چې کوم بیا په ذمهدارۍ سره د دوی ته سزا ورکړې. یعنې هغې مزید هم ډېرې زیاتې خبرې کړلې خو اوس راځو هغه تاسو کتلی شئ که تاسو غواړئ تاسو ویب سایټ باندې د دې کتلی شئ یا تاسو د دې ویډیو کتلی شئ. خو اوس مخکې درته وایم چې سایپر کیس فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړله او دا چا چیلنج کړله پاکستان مسلم لیگ نن د دې اعلان کړی دی. کیپیټل ټاک کې میزبان حامد میر صاحب سره خبرې کولو په وخت کې طلال چودھری صاحب ویلي چې عمران خان صاحب د سایپر کیس د سیاست دپاره استعمال کړی دی او سایپر کیس ته فیصله په موږ په سپریم کورټ کې چیلنج کوو او سایپر کیس چې کومه دی هغه وایي چې 2 جمع 2 په شانته دی او مخکې به دا فیصله چې کومه ده د تبدیلي به کېږي او تحریک انصاف رهنما سینیټر حمایون مومن صاحب ورته دا ویلی دي چې عمران خان صاحب او شاه محمود قریشي ته سر ریلیف نه دی میلاو شوی بلکې عدالت چې کومه دی په دې باندې چې کومه ظلم روان و هغه ظلم عدالت چې کومه دی هغه رکاو کړی دی او هغه ویل چې د غلط کار کول دا د دې مطلب دا نه چې ته یو درست فیصله کول یا دوی ته درست ریلیف ورکول. هغه وایي که چېرته ته یو غلط کار کې او دوی ته دا ریلیف میلاو شو نه دې مطلب نه دی چې دغه غلط کار چې کومه دغه صحیح شو یعنې دغه کار چې کومه دغه غلط دی. او اسلام آباد های کورټ بار ریاست علي آزاد وینا ده چې سیاسي جماعتونه چې کله د هغې په حق کې فیصله راشي نو دوی بیا د ججانو تعریف کوي او کله چې د دوی خلاف فیصله راشي نو دوی په هغې باندې بیا ګوتې چوتۍ او د هغې خلاف کوي په هغې باندې تنقید کوي. هغې ویل چې په ججانو باندې اعتماد کول پکار دي. د نون لیگ رهنما طلال چودھری صاحب وینا وه چې سایپر چې کومه دی دا غوږونو اورېدلی هم دی او سترګو لیدلی هم دی او د دې غوږونو او د سترګو مخامخ چې کومه ده دا سزا عمران خان صاحب کړې ده. سایپر کیس کې عمران خان صاحب باندې بریت کېدو باندې وفاقي حکومت رد عمل هم مخې ته راغلی دی او دا رد عمل ډېر زیات اهم دی ځکه چې د وفاقي حکومت دا رد عمل چې وي دا ډېر زیات اهم وي. وفاقي حکومت د ترجمان برای قانون امور برسټر عقیل ملک وینا ده چې بهتر به وي چې عدالت د سایپر کیس د قومي سلامتۍ په تناظر کې لیدلی وي او عدالتونو یو داسې محسوس سیاسي جماعت یا یو خاص کس دپاره نرم فیصلې د عدالت د طرف نه راتلی نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. برسټر عقیل دا هم ویلی دی چې سایپر کیس اپیل دا فیصله چې د حکومت نه بلکې دا یو پراسیکیوشن کوي. سایپر کیس چې کومه دا یو حقیقت و او نیشنل سکیورټي باندې هیڅ قسمه سمجوته کول چاته نه دي پکار او نیشنل سکیورټي معامله چې کومه ده ان کیمرا هم لیدل پکار دي یعنې چې ان کیمرا میټینګ شوی وی او په دې باندې چې څومره تحفظات وي چې هغه ټوټل تحفظات اورېدلی شوي او د هغې نه بعد چې کومه ده عمران خان صاحب ته سزا ورکړی شوی.
د بانی پیټیا عمران خان صاحب د سایبر کیس په بریت په حواله سره د هغې رد عمل هم راغلی دی او د دوی د رد عمل چې کوم دی دا ډېر زیات اهم دی که دا ما ستاسو مخې ته کېښوم تاسو به حیران شئ چې په دې وخت کې عمران خان صاحب داسې رد عمل هم ورکړی دی تما هغه عمران خان صاحب ویلي چې په هغه باندې څومره کیسونه کړی شوي دي دا ټوټل کیسونه چې کوم دي دا دروغ دي او هغه ویل چې د دې ټوټلو زه به مخامخ کېږم د ټوټلو کیسونو ته او د دې نه بعد به زه سرخورو کېږم یعنې په دې ټوټل کیسونو کې به زه کامیابېږم او دا څومره کیسونه چې په ما باندې شوي دي دا ټوټل دروغ کیسونه په ما باندې شوي دي عدالت د تحریف فیصله کې دا چې کوم نه بعد کې به دا راځي چې په دې اخر د ګرفتاری د عمران خان صاحب څرنګه شو او د عمران خان صاحب په دې کې بیا رها څنګه شو عدالت دا هم ویلي که چېرته په عمران خان صاحب باندې بل څه هېڅ قسمه کیس نه وي نو دوی دې رها کړی شي او د دې فیصله چې کله تفصیلي راشي د هغې نه بعد په دې باندې بیا مزید خبره کوو په سای پر کیس کې چې سزا وایي چې عمران خان صاحب د اپیلونو منظور کېدو نه بعد اډیاله جیل کې چې قانوني ټیم څونه کسانو انتظار پنجوتا صاحب خواجه حارث صاحب او شاه فیصل اډوکیټ هغې د باني پیټیا عمران خان صاحب سره ملاقات وکړو د نجی ټي وي مطابق انتظار پنجوتا صاحب ملاقات د احوال دا وینا وه چې عمران خان صاحب وینا دا ده چې څومره کیسونه په دې باندې جوړ شوي دي د دې به ټوټل به د مخامختیا کوي او دا ټوټل کیسونه په عمران خان صاحب باندې دروغ جوړ کړی شوي دي او عمران خان صاحب به په دې ټوټلو کیسونو کې کامیابیږي وکیل مزید وینا دا وه چې باني پی ټي آی قانوني ټیم چې کله د دوی سره ملاقات وکړو نو سپریم کورټ نیب کې چې کومه ترامیم کیس دی د هغې متعلق دوی هم د هغې سره خبرې وکړې او د دوی د سایپر په کیس کې د عمران خان صاحب هم آګاه کړه چې هغوی ته په دې کې بریت ملاو شوی دی او عمران خان صاحب په دې کیس کې کامیاب شوی دی یعنې دا د ننه پورې څه ډیولپمنټ هغه ما ستاسو مخې ته کېښودو نن ډېر زیات اهم ډیولپمنټ دي هغه به زه هم ستاسو مخې ته په بله ویډیو کې ږدم د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان